چې مورا ټول په یو کور کې داسې څوک غواړو مونږ چې مو زخمونه لږ ټکور کړي داسې څوک غواړو مونږ یو بے وطنا بے کفنا لاوارسا افغان یو بے وطنا بے کفنا لاوارسا افغان کچر اخلاص نو لپی غور کی داس سو غواړو مونږ چې مو زخمونه لږ ټکور کی داس سو غواړو مونږ ګرانو هیوادوالو یو ځل بیا نن ډېر د خوشحالۍ محفلو راټول شوي راحت ګل ته موږ نن یو یتیمه شرعي نکاح قبول منظور کړه زموږ دا مور چې دا کونډه ده دې خپله لور ورکړه خو په 2019 اول میاشت 18 تاریخ نیټه وټاکله خو زموږ دا یتیمه خور چې دا هم په زړه باندې یو څه ارمان لري کاشکې زما پلار وي کاشکې زما زلمي ورونه وي خو د دوی د کور دغه زلمی دی دې زلمي نور نه لري د خور د خوا نه په راحت ګل باندې 500,000 روپۍ کېښودل شوې او د کور خرچه نو د ده په وس کې څه نشته نو بیا مې هم ویل راځه په دوستانو به هم غږ وکړو که کوم داسې دوست پیدا شي چې دا مرسته ورته رابرابره کړي نو د یتیم او د راحت ګل واده په خوشحالۍ سره تېر شي الله تعالی د دې د خادي مبارک کړي خو دوستانو تاسو ته خبره کوم راځي ډېر ځایونو کې به مرسته کومک کړې ډېر ځایونو کې به مصرف کړی وي ډېر ځایونو کې به خرچې کړي وي خو نن راځئ دا مصرف دا خرچه د خیر په ځای کې وکړئ چې الله تعالی دغه ثواب کې تاسو هم برخمن کړي نو دوستانو په دا سوال کوم راځئ سره مرسته وکړو د راحت ګل سره چې چا وریجې په وس کې وي چا غوړي په وس کې وي د چا د دوی د کور خرچ د واده په وس کې وي خو نیټه یاده ساتئ 2019 اوله میاشت 18 تاریخ را روانه جمعه د ستاسو د لا مرسته په هیله د راحت ګل سره چې هر څه په وس کې وي نو راځئ له موږ سره په اړیکه کې شئ الله دې درته مبارک خوري او مبارک شه مبارکي ورته مبارکي یوا د خیر تیګه چې کی دې زمو باندې منځ کې چې